هیواد کې لسیزو جګړو له ځان سره افغانانو ته ډېرې ناخوالې پریښي چې له ډلې د کورنیو ترمنځ دښمنۍ هم وې، خو واک ته د اسلامي امارت په رسېدو سره ډېر شمېر دښمنۍ پای ته ورسېدې. د ننګرهار نازیان ولسوالي هم د دې ناخوالو خالي نه وه. د دغه ولسوالۍ قومي مشر سیال خان وایي خوشحاله دی چې ولسوالۍ کې ډېرې دښمنۍ پای ته رسېدلې دي. داسې دښمنۍ د نازیان په ولسوالۍ کې ختم شوې، داسې جوړې پکې وشوې چې دا نسلونه د زموږ خوشحالۍ په دغه باندې اظهار کچې ګرځي، ځکه چې په کلونو دا جایدادونه سپېرو کې ختم شو. الله پاک دغه نظام د زموږ د سر نه مه لرې کړي. د نازیانو یو بل قومي مشر حاجي صابر جان له ځایي مسؤلینو غواړي چې د روغو جوړو لړۍ چټک او پاتې دښمنۍ هم ختمې کړي. غوښتنه هم دا ده چې باقي کومې لانجې زړې چې باقي کوم شی دلته پاتې چې دا هم ختم شي او په دې ملک امنیت او حساب کتاب ښه ښایسته او خلک ټول خوشحاله شي. دغه راز نازیان ولسوال مولوي ګلبصر اسد امیر وایي نازیان ولسوالۍ کې د کورنیو ترمنځ لسګونه لوی او وړې دښمنۍ ختمې کړي او پاتې هغو ته به د علماو او قومي مشرانو په منځګړیتوب د پای ټکی کېږدي. الحمدلله د اسلامي امارت د راتګ سره دلته په لسګونه روغې جوړې شوي دي، هم د ځمکو د پیسو د ولسي ملکانان مولوي صاحبان عالمان شیخان ټول د موږ سره پکې همکار دي او په شریکه باندې کار کاندي. د یادونې ده چې د اسلامي امارت په بیا ځل واکمنېدو سره په ټول هیواد کې زرګونه شخړې هوارې او کورنیو ترمنځ دښمنۍ ختمې شوي دي.